ډینیس بریژني د خرسان دی. دغه ښار د تیر کال په اکتوبر کې د روس تر واک لاندې و، کله چې د بریژني په وینا ښوونځي په زور زده کوونکو ته په مقبوضه کرایمیا کې یو تفریحي سفر برابر کړ. د ښوونځي کارکوونکو د سفر لپاره جعلي اسناد برابر کړل ځکه زما والدینو کوم اجازه نه و لاسلیک کړې. هغه مهال بریژني 18 کلن و. کله چې هغه کم ته راغی نو هغه وویل چې د سیمې کارکوونکو په بیړه هغوی ته د پروپاګانډې ډک سبقونه ورکول. دوی ویل روس غوره دی او د اوکراین سیمې به ونیسي او دا چې اوکراینیان د دوی غلامان دي. کله چې به هغوی د اوکراین په اړه کومه مقاله ولیدله نو هغوی به ورته اور ورته کړ او یا به یې څیرې کړه. بریژني وایي په کم کې تر 4 میاشتو تیرولو وروسته هغه مجبوره کړی شو چې د کرایمیا په یو بل ښار کې کالج ته ولاړ شي. د سیو د چلډرن په مرسته د یو ملګري مور بریژني له کرایمیا څخه واخیست ځکه د هغه مور او پلار معذوره دي او هلته نشو تللی. دغه مرستندویه ډله د اوکراین یوه غیر دولتي ډله ده چې د حکومت په څیر کار کوي چې ماشومان خپل کورونو ته استانه کړي. دغه ډله وایي په 14 پړاوونو کې یې 200 اوکرایني ماشومان چې په غیر قانوني توګه روس ته اړول شوي وو راستانه کړي دي او هر پړاو یې یوه میاشت وخت نیولی. لومړی موږ ټول اسناد برابروو، وروسته بیا موږ په لاجستیک باندې کار کوو او غوره لاره ټاکو. موږ باید وخت ته سم پام وساتو چې د ورځې په کوم وخت کې له سرحدي نقطې څخه تیر شو. د اوکراین د بشري حقوقو سیمه ییز مرکز په وینا روس د بریژني په څیر د اوکراین تر 8,000 زیات ماشومان په زوره دغه کمپونو ته وړي دي. دوی وایي چارواکي تر اوسه هم نه پوهیږي چې زیاتره دغه ماشومان په کوم ځای کې دي. موږ د روس فدریشن په سیمو کې د 55 نه زیاتو کمپونو په اړه خبرې کوو. دغه قسمه لږ تر لږه 15 مرکزونه په بیلاروس کې دي او 9 په مقبوضه کرایمیا کې دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په مارچ کې د جنگي جرمونو او له اوکراین څخه وروسته د ماشومانو د بې قانونه ویستلو له کبله د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسي چارواکي لیواوا بیلووا د نیولو وارنټ ورکړی و. اوکرایني چارواکي وایي دا لومړی غوره ګام دی خو زیات نور هم باید وشي. د بشري حقوقو د نړیوال قانون او نورو بیلابیلو کنونشنونو سره سره د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سیستم کار نشي کولای که چیرې روس ونه غواړي چې قوانین عملي کړي. اوکرایني چارواکي وایي له نږدې 100,000 اوکرایني ماشومانو څخه چې په زور له اوکراین څخه ویستل شوي دي یوازې 380 تنه یې تر اوسه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مجاهد جواد د امریکا غږ ډیوه واشنگټن ډي سي.